د اسیا په زړه کې د غرونو په دغه نه ماتونکي کمربند کې یوه کرښه شته چې د قلم په یوه حرکت رسم شوه، خو اغیزې د یوې پیړۍ وروسته هم د میلیونونو خلکو په برخلیک سیوري اچوي. دا د دوران لیکه ده، یوه پوله، خو په حقیقت کې د امپراتوریو د سیالۍ، د قبایلو د درد او د ملتونو د جوړښت د مبارزې اوږده کیسه د یو نهمې پیړۍ په منځ کې د نړۍ له لویو لوبو څخه یوه په دې غرنیو درو کې روانه وه. شمال ته تزاري روسیه د منځنۍ اسیا خانې یو په بل پسې لاندې کوي. جنوب ته برطانوي هند د خپل ستر مستعمر هند د ساتنې لپاره اندېښمن. سکرین متن لارډ اوویر ویټ څومره چې روس ښکته راځي انګلیسان مخ په وړاندې ځي. نریټر انګلیسي ستراتیژیستانو اندېښنه لرله که روسي پوځونه د هند د شمالي دروازو د خیبر بولان او کرم په لارو راښکته شي نو دا به د بریتانوي سلطنت لپاره فاجعه وي. همدې ویره افغانستان د دواړو امپراتوریو ترمنځ د یو تنبون دولت په توګه بدل کړ. د دوران لیکه یوازې یو خط نه و، دا د انګلیسي پوځ د نه د دوو پخوانیو نظریو پایله وه. یو د ګستادانه بې ملحتوب نظریه. د دې ډلې په باور د هند طبیعي دفاعي کرښه د اباسین سیند دی. له سیند نه هاخوا د قبایلو غرنۍ سیمې ته ننوتل جنګي، مالي او اخلاقي زیان لري. دوه د فعاله پالیسۍ نظریه. خو مقابل لوری له لارډ رابرټس او لارډ کرزن سره ویل چې د دفاع کرښه باید د غرونو پر سر د خیبر او کرم په ګذرګاو او حتی تر کندهاره وغځول شي. نریټر په 1890 لسیزه کې فعاله پالیسي غالب شو. د برطانوي امپراتورۍ هدف بدل شو، سرحد باید مخ په وړاندې ولاړ شي. دوران لیکه د دې ستراتیژۍ د نقشې پایله وه. دا سیمه چې انګلیسان یې ویشلو ته کیناستل د وستفاله او طرز دولتونو سره هیڅ ورتوالی نه درلود. دا د پښتنو قبایلي ټولنه وه، داسې ټولنه چې واک پرې د جرګو ننګ بدل میلمه پالنې او پیښتونو لوی اصول ول. نریټر د یوې کرښې د ایستلو په نتیجه کې یو لویه ستونزه پیدا شوه. یوه قبیله دوه ټوټې شوه، نیمې د افغانستان د باچا تر واک لاندې، نیمې د انګلیسانو د هند تر ادارې لاندې. د کورنۍ سوداګرۍ څړځایونو او ازدواجي اړیکو طبیعي جریان پرې شو. د سرحد قانوني مشروعیت د سیمې خلکو له لومړۍ ورځې رد کړ. په حقیقت کې یو 893 تړون د هوا نه جوړ نه شو. د دې د قانوني بنسټ ډبره د 1889 د ګندمک تړون و، هغه تړون چې افغانستان یې له یوې لویې ضربې سره مخ کړ. تړون څه وکړ؟ افغانستان یې په خپل بهرني سیاست کې له خپلواکۍ محروم کړ. کرم، پشین، سیبي او ځینې نورې سیمې انګلیسي ادارې ته ورکړل شوې. د انګلیسانو نفوذ د کابل په دربار کې رسمي شو. نریټر د ګندمک تړون افغان دولت نیمواک کړ. د همدې تړون په زور انګلیسانو 4 کاله وروسته کابل ته د سرحد د کرښې د رسمولو لپاره مخه وکړه. په 1893 کال کې سر مورټیمر دوران کابل ته ورسېد. له ده سره یوازې نقشه نه وه، د امپراتورۍ فشار او د خبرو اترو سخت شرایط هم ورسره وو. د دواړو لورو اړتیاوې. انګلیسانو غوښتل د روس پر وړاندې خپله نوې دفاعي کرښه په نقشې کې وټاکي او د خیبر په څېر لارې په خپل بشپړ کنټرول کې ولري. امیر عبدالرحمن خان د داخلي یاغیو د مهار لپاره پیسو وسلو او سیاسي ملاتړ ته اړتیا لرله. د تړون پایله انګلیسانو ستراتیژیکې لارې ترلاسه کړې. افغانستان د اباسین شرق ته پر هیڅ پراخې خاورې حق ونه موند. د امیر مالی سبسایډي 1,1,000 روپۍ ته لوړه شوه. امیر دې ته تمه درلوده چې دا کرښه لنډمهاله اداري حد وي، نه دایمي پوله. نریټر خو د تاریخ زړه د یوې امپراتورۍ په تصور نه بلکې د خلکو په حافظه کې پاتې کیږي. پښتنو قبایلو د دې کرښې منل ناممکن بلل. کرښه رسمول یوازې نیم کار او اصلي ستونزه د هغې اداره وه. انګلیسانو د 3 قسمي نظام په جوړولو سره دا سیمه تنظیم کړه. یو منظمي سیمې جاجملر ایغیز، پیښور، مردان، نوخار او نورې سیمې د انګلیسي قانون تر واک لاندې وي. 2 قبایلي ادارې یشهین او ډګوشوز د نننۍ پخوانۍ فټابنست. په دې زون کې د انګلیسانو قانون نه نافذېده. د افسیار لوزډیډک یا هاوس وډوډنیورس له مخې اداره کېده. په دې قانون کې د ټولې قبیلې ځاځلي اصل و، د پولیټیکل اجنټ واک مطلق و. 3 دوران لیکه د بهرني سرحد نهایي کرښه. نریټر دا 3 سیستمونه د یوې ورځې، یوې میاشتې یا یو کال لپاره نه وو، د یوې پیړۍ لپاره پاتې شول. اغېزې نن هم لیدل کېږي. دوران لیکه د یوې امپراتورۍ د اړتیاو له مخې رسم شوه، خو د هغې اغېزې د پښتنو د کورنۍ اړیکو، سوداګرۍ، کلتور او هویت تر ټولو نازکو رګونو پورې ورسېدې. نن یو قرن وروسته دا کرښه یوازې یوه نقشه شوې پولې نه بلکې د تاریخ یوه پرانستې پوښتنه ده: آیا د امپراتوریو پرېکړې کولی شي د خلکو د رښتینو جغرافیو ځای ونیسي؟